بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو په د معرف کتاب د عربي ژبې د اووم صنف کتاب اتم درس 9 صفحه، الدرس الثامن، اتم درس، المسجد مسجد، یا په پښتو کې ورته جومات هم ویلی شو. په عکس کې تقریبا که غلط نشم د کابل مسجد ښکاري، مسجد امیر عبدالرحمن دی، همداسې فکر کوم. ښه، راځو د درس متن ته. د جومات یا مسجد په هکله دی. فی اول یې همداسې لولمه او د هغې نه وروسته بیا معنا کومه. غوږ شئ ورته. في قريتنا مسجد جامع للمسجد بابان كبيران وله مئذنة مرتفعة نحن نذهب إلى المسجد للصلاة عند دخول المسجد نقرأ هذا الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نصلي ركعتين قبل الجلوس ثم نصلي الفريضة بالجماعة. في مسجدنا حلقتان لتعليم القرآن الكريم. نحن نتعلم القرآن الكريم في المسجد. وسرازو ګورو في قرية دا نا چې ترې لرې کو، قرية کلی، قرية کلی، نا زمون. مونږ په هغې ورځ خبرې وکړې چې کاف کاف الخطاب دی. قریتوکا ستا کلی، قریتی زما کلی، قریتوهو د هغه کلی، او قریتوکا ستا کلی، قریتوکی ستا کلی. که چېرته مخاطب مؤنث وي زما مقابل کې، نور څه پکې شته فکر کوم نور به څه نه وي. خو که چېرته لږ نور هم واضح کړمه، دا به انشاءالله تفصیلي د نحوې او صرف په برخه کې هم وایو، خو لږ اشاره ورته کوم چې تاسې پرې پوه شئ. قریتون کلی. د اسم په آخر کې چې موږ دا یو څو ضمیرونه ولګوو، نو دا اشاره چاته دی ګورو. که چېرته کاف ولګوو، کاف او زور ولي، لکه قریتو کا، مثال به یې داسې وي: قریتو کا. یا هر اسم چې وي، قلمو کا، نو دا چا دی؟ ستا. د څه لپاره دی؟ مخاطب مذکر. قریتوکا، قلموکا، غرفتوکا، ستا قلم، ستا کوټه، ستا کلی. خو که یا کاف ولګو او په آخر کې زیر به چېرته پیدا کو اوس په کیبورډ کې، ټول به تجربه کوو نو. کنټرول وای دی. قریتو کې ستا کلی، ستا کلی. خو خطاب چاته دی؟ خطاب مخاطب. ګورئ مخاطب نه دی، ما بله ورځ ویلي وو دې ته بعضې خلک مخاطب وایي. مخاطب او متکلم یو شی دی. مخاطب هر هغه څوک چې خطاب کوي، هر هغه څوک چې خبرې کوي هغه مخاطب دی. مخاطب څوک دی؟ هر هغه څوک چې هغه ته خطاب کیږي، هر هغه څوک چې هغه ته خبرې کیږي. مخاطب مؤنث. په دې به انشاءالله خبرې کوو چې دا حمزه د واو د پاسه ولې راځي، دا به د املا په برخه کې خبرې کوو. نو قریتوکا ستا کلی، قریتوکې ستا کلی. که چېرته جینۍ وي، ښځه وي، هغې سره خبرې کوو. که ها ولګو او داسې هو، قریتو هو د هغه کلی. چا ده؟ غائب مذکر. قریتو هو د هغه کلی، د احمد کلی، د خالد کلی، هر چاته شي اشاره. که های کو قریتو ها، نو د دې څه معنا ده؟ د هغې کلی.
اشاره چاته ده؟ غائب البته مؤنث. غائب مؤنث. قریتها د هغې کلی. قریتی دا خو معلومه خبره ده، انشاءالله دې کې ډېرې خبرې نه کوو. یا ده که نه، یا د متکلم ده، یعنی زما کلی. او قریتنا نه چې دی دا څه لپاره دی؟ متکلم جمع ده. زموږ کلی یا زمونږ کلی چې هر یو وي، زمونږ هم ورته ویلی شو. او دا چې دی زما کلی متکلم مفرد دی که نه؟ مې ګډوډ ولیکل نو. قریتنا قریتو ګوره قریتوکا ستا کلی، قریتوکې ستا کلی چې مؤنث وي ښځینه سره خبرې کوم. قریتوهو د هغه کلی چې مذکر سره خبرې کوم. قریتوها د هغې کلی چې مؤنث. قریتی زما کلی متکلم مفرد و مؤنث مذکر دواړو لپاره. قریتنا زمونږ کلی متکلم جمع مذکر و مؤنث یو شی دی. بل هم پاتې شو که نه؟ هم قریتهم د هغوی کلی جمع غائب مذکر. هن قریتهن د هغوی کلی جمع غائب مؤنث. کله چې هغوی ښځې وي او هغوی ته اشاره کومه نو داسې به وي. دا خو انشاءالله بعدي موضوع ده، خو اوس ورته به لږ اشاره همداسې مې وکړه. انشاءالله ډېر پرې سر مه خوږوئ، که پرې پوه شوئ پوه شوئ، که پرې پوه نه شئ وروسته را روان دی. که د هر اسم په آخر کې قلموکا، کتابوکا، قریتوکا، ستا کلی، ستا کتاب، ستا قلم، دا څه دی؟ دا مخاطب مذکر که ماته یو کس وي او نارینه وي او مخامخ ولاړ وي. کاف لاندې زیر قریتوکې قلموکې چې یوه ښځه وي او زما مخامخ ولاړه وي او هغې سره خبرې کوم چې ستا کلی، ستا قلم، قلموکې، قریتوکې، غرفتوکې، ستا کوټه، ستا قلم، ستا کلی، دا باید دا به مفرد مخاطب مؤنث وي. قریتوهو د هغه کلی غائب مذکر دی. قریتوها د هغې کلی، قلموها د هغې قلم، غرفتوها د هغې کوټه، قریتی زما کوټه، قلمی زما قلم، قریتنا زموږ کلی، قلمنا زموږ قلم، غرفتنا زموږ کوټه، هم هغوی، قریتهم د هغوی کلی، قلمهم د هغوی قلم، غرفتهم د هغوی کوټه مذکر نارینه دي. هن قریتهن د هغوی کلی، غرفتهن د هغوی کوټه، قلمهن د هغوی قلم، البته چې مؤنث وي. نو راځو دلته موضوع د څه ده؟ Don't save. فی قریتنا زموږ په کلي کې. په قریتنا زموږ کلی، ما ویل قریه کلی نه زموږ، یا دومره شرحه مې صرف په همدې ورکړه. فی قریتنا زموږ په کلي کې مسجدون جومات دی، مسجد دی، جامعون جامع. جامع مطلب دا چې ټولو مشترک دی، د ټول کلي. عموما په کلي کې یو جومات د 2-3 کورو وي، 2-3 څلور کوره، ځکه اوس خو اتفاقیان هم ډېرې دي، هر څوک د بل جومات ته ځي نه. وهابي، حنفي، پنجپیري، سلفي، اهل حدیث، دا مسایل متاسفانه د مسلمانانو په منځ کې را پیدا شوي دي، سره د دې چې دا ټول د کفارو دسیسه ده چې مسلمان یې په ډلو ویشلی دی او یو مسلمان او بل مسلمان ترمنځ بیا نفرتونه ډېر کړي دي، حتی تر دې حده چې یو د بل جومات کې منځونه نه کوي. هغې موضوع ته نه ور داخلېږو. الله تعالی د مسلمانان د دې بې اتفاقیانو نه یو نوم لاندې چې هغه مسلمان دی د هغې نوم لاندې راټول کړي. جامع همدا دی چې د ټولو جامع وي، چې اختر منځونه پکې کوي، د جمعې منځونه پکې وي، دا ټول بیا ورته راټولېږي. نو فی قریتنا زموږ په کلي کې مسجد جامعون یو جامع مسجد دی. دلته لیکلي زموږ کلی یو جامع جومات لري. اصلي معنی دا ده زموږ په کلي کې یو جامع جومات شته، زموږ په کلي کې جامع جومات لرو، او دا هم یو معنی کیدای شي زموږ کلی یو جامع جومات لري. نو پښتو جمله هر رقم تاسې را جوړولی شئ.
للمسجد مسجد لپاره یا د مسجد بابانې ما مخکې ویلي چې عربي ژبه درې صیغې لري د دې لپاره اسم مفرد مثنی او جمع په نورو ژبو کې صرف مفرد و جمع دی په عربي کې مثنی هم شته مثنی دوه ګونو ته وایي لکه قلم قلم د قلم مثال ډېر ځکه ورکوم چې اسانه دی ما ته اسانه دی تاسو ته اسانه دی قلمون یو قلم اقلام قلمونه دو قلمو لپاره په نورو ژبو کې صیغه نشته په عربي کې شته قلمون قلم قلمان دو قلمه اقلام ډېر قلمونه للمسجد دا لی چې دی د المسجد جماعت للمسجد د مسجد بابانې دوه دروازې کبیرانې غټې للمسجد بابانې کبیرانې مسجد دوه غټې دروازې لري مسجد دوه غټې دروازې لري د مسجد دوه غټې دروازې دي هر رقم چې معنا کوي معنا کیږي وله ګورئ هغه مذکر دی که نه وله او د هغه مئذنتون مناره د اذان نه اخیستل شوی مئذنه ما بله ویل که نه لعبه لوبې ملعب د لوبو ځای د لوبو میدان مسجد سجدې نه اخیستل شوی سجده خو پېژنې د الله تعالی په مقابل کې ټیټېدل سجده کول مسجد د سجدو ځای یعنی عربي ژبه به انشاءالله د نحوې او صرف کې همدا وایو چې صرف په همدې بحث کوي چې څنګه د لغاتو اصل او حقیقت ته ځان رسوو موږ مسجد د سجدو ځای مئذنه د اذان ځای او اذان چیرته وي د منارې نه پاس مناره کې یو سپیکر لګیږي او هغې سپیکر نه اذان کیږي داسې معلومیږي لکه همغه اذان یا لوډ سپیکر چې څوک فټ وي سره د چې مؤذن لاندې وي نو مئذنه هغه ځای چې اذان ترې کیږي هغه کوم یو دی هغه ځای چې د اذان غږ ترې خپریږي یعنی مناره مرتفعه لوړه حسکه وله مئذنه مرتفعه او لوړه یا حسکه مناره لري للمسجد بابان کبیران مسجد دوه غټې دروازې لري وله مئذنة مرتفعة او یوه لویه یوه هسکه یوه لوړه مناره لري دلته لیکلي د اذان لوړه مناره لري اصلا مئذنه د اذان منارې ته نه وي مئذنه ما خپله ویل چې د اذان ځای دی که نه اذان ځای م ورته ویلی شو مناره ورته ویلی شو نحنو موږ نحنو مونږ یا موږ نذهب زو نحنو نذهب ما په هغې ورځ تاسو ته ویلي په اوله ورځ د فعل مضارع لپاره په اول کې نذهب مونږ زو اذهب زه ځم تذهب ته ځې یذهب هغه ځي نحنو موږ نذهب زو الی ته المسجد مسجد جماعت للصلاة منزل لپاره نحنو نذهب موږ زو الى المسجد مسجد ته للصلاة منزل لپاره نحن نذهب الى المسجد للصلاة موږ مسجد ته د لمانځه لپاره زو موږ د لمانځه لپاره جومات ته زو هر رقمي چې وغواړې همغسې پښتو کې ترجمه کولی شي یو هم غلطه نه ده صرف یو څوک وایي زه ډوډۍ خورم ټول یو معنا ده صرف یو څو الفاظو مخکې کول او وروسته کولو خبره ده عند دخول د ننوتلو سره عند هغه وخت دی چې ځان ته نشو معنا کولی یعنی هغه وخت دخول د ننوتلو المسجد مسجد عند دخول المسجد د مسجد ننوتلو سره یا کله چې جومات ته داخلیږو کله چې جومات ته ننوځو نقرأو موږ لولو ګوره تقرأو ته لولې نقرأو موږ لولو هذا دا الدعاء دعاء عند دخول المسجد کله چې مسجد ته داخلیږو نقرأ هذا الدعاء دغه دعا لولو اللهم افتح لي ابواب رحمتك دلته فکر کوم معنا نه ده کړې اللهم اے الله کله چې موږ یو آواز کوو ورته اللهم اے الله افتح خلاص کا ماتا خلاص کا لی ماتا
ابواب باب دروازه ابواب ډېرې دروازې رحمه رحمت کا ستا د رحمت اللهم افتح لي ابواب رحمتك اے الله ما ته ستا د رحمت دروازې خلاصې کا نصلي موږ لمونځ کوو نصلي موږ لمونځ کوو رکعتین ګوره رکعتون رکعت رکعات ډېر رکعتونه رکعتین 2 رکعته دا مثنا دی نه مفرد دی نه جمع دی کوم اسم دی مثنا اسم نصلي رکعتین موږ لمونځ کوو 2 رکعته یعنی 2 رکعته لمونځ کوو قبل مخکې الجلوس د ناستې نه فکر کوم دلته دا ترجمه نه ده کړې مخکې له دې چې په جومات کې کینو د داسې لیکلي او 2 رکعته لمونځ کوو نصلي رکعتین 2 رکعته لمونځ کوو قبل الجلوس د ناستې نه مخکې د دې نه مخکې چې کینو 2 رکعته لمونځ کوو چې دې ته په شرعي اصطلاح کې تحیة المسجد وایي او پیغمبر علیه السلام نه ثابت دی چې کله به مسجد ته نو 2 رکعته تحیة المسجد به د منځ نه مخکې او موږ او تاسو چې کله مخ شو که نه وایو چې اول سلام بیا کلام نو دا تحیه ده د مسلمان تحیه ده چې کله مسلمان سره مخ کېږي وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته او د تحیة المسجد څه دی تحیة المسجد دا دی چې کله مسجد ته داخلیږي نو د ناستې نه مخکې څه وکړه 2 رکعته لمونځ وکړه انتقالیږو دوام لري ثم او بیا ورپسې ثم بیا نصلي موږ لمونځ کوو الفریضة فرض بالجماعت په جماعت سره په ګډه سره ثم نصلي الفریضة بالجماعت بیا موږ په ګډه د فرض لمونځ کوو فی په مسجد نه زموږ فی مسجدنا زموږ په مسجد کې زموږ په جومات کې حلقتان 2 حلقې دي 2 دورې دي لتعلیم القرآن الکریم د قرآن کریم د زده کړې هغه څوک چې په مسجد کې زده کړې کوي هغوی د حلقې نوم ډېر ښه پېژني عموما داسې ګرد چاپېره حلقه ورته ځکه وایي چې عموما دلته زده کوونکي یا طالب العلم چې طلاب العلم چې دي هغوی داسې ګرد کیني او قاري صاحب محترم یې په مخامخ کیني او دوی ته د قرآن کریم درس ور زده کوي فی مسجدنا زموږ په مسجد کې حلقتان لتعلیم القرآن الکریم د قرآن کریم د زده کړې تعلیم دې تعلیم کې ګورې ډېره زیاته یو مسله ده دلته هم د زده کړې لیکلی چې دا مسله لږ داسې زده کړه چې دی تعلم دی زده کړه تعلیم نه وي ښه دلته هم لږ سهوه شوې ده اشتباه شوې او دا اشتباه ډېره عام ده یو تعلیم دی یو تعلم دی موږ د تعلیم و تربیې پوهنځی لرو د تعلم و تربیې پوهنځی نه لرو تعلیم داسې دی لکه موږ وایو درس او تدریس څه معنی بل چاته ورښودل تدریس بل چاته ورښودل او درس عام درس دی تعلم زده کړه ده چې هغه زده کوونکی ترسره کوي او تعلیم د دا علم ښودل دي لکه تدریس تعلیم نو تعلیم د استاد وظیفه ده تعلم د چا وظیفه ده د زده کوونکي وظیفه ده نو فی مسجدنا حلقتان زموږ په مسجد کې 2 حلقې دي لتعلیم د تدریس نه اخیستل شوی که نه یعنی د ښودلو د څه شي د کوم شي ښودلو القرآن الکریم د قرآن کریم د ښودلو نو تعلیم او تعلم ترمنځ باید فرق وکړي تعلیم او تربیه مطلب تعلیم دا د استاد وظیفه ده چې زده کوونکي ته تعلیم کوي موږ نشو ویلی چې که زه چېرته زده کوونکی واوسېږم زه تعلیم نه کوم زه تعلم کوم زه زده کړه کوم تعلیم د چا کار دی د استاد کار دی لکه تدریس چې د استاد کار دی همداشان تعلیم هم د استاد کار دی یعلمنا یعنی موږ ته زده کړه راکوي تعلیم نحنو موږ نتعلم زده کوو القرآن الکریم فی المسجد په مسجد کې دا مې ډېر داسې فکر کوم ډېر تفصیلي لاړم زه خو داسې تاسو ته درس وایم دې دپاره چې ډېر پوه شئ که داسې چې چېرته تاسې د درس ګورئ او کمنټ لرئ ما ته حتما کمنټ راکئ چې همداسې تفصیلي پکې لاړ شم او که نه لنډ هسې نه چې زه تفصیلي وایم او تاسې نه هر څه پکې دې په ځای چې څه زده کوئ ټول درنه هېرېږي زه تفصیلي دې لپاره ځم چې یو څه زده کوئ لنډ یې هم ترجمه کومه
خو که چېرته دا تاسې ته ښه نه پرېوځي چا خبره دوکاندارانو خبره که تاسو ته دا واره نه کوي چې بیا لنډ لنډ معنا کوم. راځو اوس یې لنډه معنا کوم. فی قریتنا مسجد جامع، زموږ په کلي کې جامع جومات شته. او لنډه ترجمې ته خو ضرورت هم نه ځکه دلته بیا معنا شته دی، خو زه تفصیلي دلته کوم چې ډېر څه زده کوي، خصوصا ښوونکي یا معلمین. للمسجد بابان کبیران وله مئذنة مرتفعة، مسجد دوه غټې دروازې لري او یوه غټه مناره لري. نحن نذهب مگزو الى المسجد للصلاة، مسجد ته د لمانځه لپاره. عند دخول المسجد، د مسجد ته داخلېدو په وخت کې، ننوتلو په وخت کې، نقرأ هذا الدعاء، دغه دعا لولو. اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ای الله ما ته ستا د رحمت دروازې خلاصې کړه. نصلي رکعتین قبل الجلوس، د ناستې نه مخکې 2 رکعته لمونځ کوو. ثم نصلي الفریضة بالجماعة، او بیا د فرض لمونځ په جماعت سره په ګډه سره کوو. في مسجدنا حلقتان لتعليم القرآن الكريم، زموږ په مسجد کې 2 حلقې دي د قرآن کریم د ورښوولو د زده کولو. نحن نتعلم، موږ زده کوو القرآن الكريم في المسجد، په مسجد کې. راځو تمرینونو ته. تدریبات دي. التدريب الأول، لومړی تمرین. اجب عن الأسئلة الآتية، لاندې سوالونه جواب کړئ. أين المسجد الجامع، بیا هم همغسې د تمرینونو ټولو تمرینونو طریقه دا ده که غواړئ تاسو زده کړئ اول دا تمرینات خپله حل کړئ، ویډیو سټاپ کړئ، بیا وګورئ چې دلته دا څنګه حل شوي دي. أين المسجد الجامع، جامع مسجد چیرته دی؟ المسجد الجامع في القرية، جامع مسجد په کلي کې دی. كم بابا للمسجد، مسجد څو دروازې لري؟ للمسجد بابان، 2 دروازې لري. کولی شي ووایي چې بابان کبیران، 2 غټې دروازې لري. ماذا تقرأ عند دخول المسجد، کله چې مسجد ته داخلېږي ننوسې څه لولې؟ اقرأ الدعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أين تتعلم القرآن الكريم، قرآن کریم چیرته زده کوي؟ أتعلم القرآن الكريم في المسجد، په مسجد کې زده کوم. التدريب الثاني، حول الكلمات الآتية إلى المثنى كما في المثالين، دا لارتلونکي کلمات یا الفاظ چې دي دا مثنا ته بدل کړئ لکه څنګه چې په 2 مثالونو کې دي. اولني 2 مثالونه چې دي هغه حل شوي دي. دوړه مثالونه ګورو چې دلته څنګه حل شوي دي. مسجد، مسجد، وګورئ دلته مثنا ته بدلو. ما مخکې ویل چې مفرد مثنا جمع دی، 2 ګونو ته بدلو. د 2 ګونو په بدلول ډېر اسانه، یا الف مسجدان یا مسجدین. مسجدان هم 2 مسجدونو ته وایي، مسجدین هم 2 مسجدونو ته وایي. ولې کله مسجدان شي کله مسجدین شي؟ دا د مرفوع و منصوب و مجرور خبره ده. کله مرفوع شي کله منصوب، کله فاعل شي کله مفعول شي. دې ته به انشاءالله وروسته راځو. خو صرف دلته تاسې دومره زده کوئ چې تاسې ته څوک وایي چې د دې مثنا چې تاسې حتما الف و نون پکې اضافي کړئ، تر څو چې پوه شوي نه یاستئ چې کله یا او نون ورسره اضافي کېږي. مثلا تر اخره به تاسې صرف هر نوم سره الف و نون یو ځای کوئ، هغې نه به مثنا جوړ شي. مسجد، مسجدان. سقف، چت. سقفان، 2 چته. صف، صنف. صفان، 2 صنفه. باب، دروازه. بابان، 2 دروازې. امام، امام. امامان، 2 امامه. اذان، اذان. اذانان، 2 اذانه. مئذنة، مناره. مئذنتان، 2 مناره. قرية، كلي. قريتان، 2 كلي. منارة، منارتان. ركعة، ركعات أو ركعتان. سجدة، سجدتان. سورة، سورتان.
دا و دویم تمرین. انتقالیږو 11 نمبر صفحې ته. التدريب الثالث دویم تمرین دی. تحدث مع زميلك مستعينا بما يلي. مستعينا مطلب مرسته وغواړئ. إياك نعبد و إياك نستعين. کله چې موږ وایو په مانځ کې إياك نعبد خاص او صرف ستا عبادت کوو، و إياك نستعين او صرف تا نه مرسته غواړو، نه د کوم پیر نه مرسته غواړو، نه د کوم بنده نه مرسته غواړو، نه د کوم کوډګر نه مرسته غواړو. کله چې موږ مشکلات سره مخ شو خاص تا نه مرسته غواړو. وبخښئ بلې موضوع ته راړم. تحدث مع زميلك خپل ملګري سره خبرې وکړه. مستعینا مرسته غوښتونکی بما یلي چې لاندې نه. دا یو څه سوالونه او جوابونه دي. همدغه سوالونه باید خپل ملګري سره تکرار کړئ. من انتم یا اخوان. تاسو څوک یاستئ ای ورونو؟ من انتم، من څوک، انتم تاسو، یا اخوان ای ورونو. من انتم یا اخوان، ورونو تاسو څوک یاستئ؟ نحن طلاب مدرسة دار حراء للأنجال. موږ د دار حراء للأنجال مدرسې یا د زده کوونکي د مکتب زده کوونکي یو. دار حراء للأنجال مې ځکه واخیست چې زه د مدرسې زده کوونکی وم. من أين أنتم؟ تاسو د کوم ځای څخه یئ؟ نحن من أفغانستان. موږ د افغانستان یو. ګورئ دلته ټول د جمع صیغه استعمال شوی. نو تاسو به هم دغه سوالونه چې تکراروئ د جمع صيغه به استعمالوي. هل انتم من محافظة كابل؟ ایا تاسو د کابل ولایت څخه یاستئ؟ محافظه ولایت. لا، نه. نحن من محافظات مختلفة. موږ د مختلفو ولایتونو څخه یو. انا من محافظة ننګرهار، وهذا من محافظة لغمان، وهذاك من محافظة كابل، وذاك من محافظة قندهار. مختلف الفاظ استعمالوای شي. في أي صف أنتم؟ بكم صنف کې یاستئ؟ نحن في الصف الأول المتوسط. موږ په متوسط أول صنف کې یو. التدريب الرابع څلورم تمرین دی. رتب الكلمات التالية لتكون جملا مفيدة. لاندې کلمات ترتیب کړئ، سره یو ځای کړئ ترڅو مفیدې جملې ترې جوړې شي. صلاة ركعتان العيد. صلاة المنز ركعتان 2 رکعته، العيد اختر. نو د اختر المنز 2 رکعته دی. صلاة العيد ركعتان. عيدان 2 اختره. السنة کال في في السنة په کال کې عيدان 2 اختره دي. حصتان 2 ساعته. پیریډ چې انګلیش کې ورته وایو، البته دا کلاس پیریډز دي. حصتان مطلب 2 ساعته. 2 ساعته دا دغه والا ساعتونه نه دي ښه چې بجې. دا هغه ساعتونه دي چې صنفي ساعت وي، لکه اول ساعت، دویم ساعت، دریم ساعت. کله ساعت 30 منټه وي، کله 40، کله 15 منټه. حصتان للقراءة د لوست لپاره. الاسبوع هفته. في الاسبوع حصتان للقراءة. په هفته کې د قراءه یا د لوست 2 ساعته دي. هذه دا مسجدان 2 مسجده. القرية کلی. في هذه القرية په دې کلي کې مسجدان 2 مسجده دي. التدريب الخامس 5م تمرین. هات راوړه اسئلة سوالونه مناسبة للأجوبة الآتية كما في المثال. دلته جوابونه شته دي، سوالونه به تاسې ورته را پیدا کړئ. لکه مثال صلاة العيد ركعتان. د اختر المنز 2 رکعته دی. اوس به د دې سوال څنګه را پیدا کوئ؟ د اختر المنز 2 رکعته دی. سوال دا دی کم رکعتا صلاة العيد. د اختر المنز 2 رکعته دی. همدا شان دا نور جوابونه دي، سوالونه ورته پیدا کوو. في اليوم والليلة په ورځ او شپه کې 5 صلوات 5 منځونه دي. كم صلاة في اليوم والليلة؟ في الأسبوع 7 أيام. په هفته کې 9 ورځې دي. كم يوما في الأسبوع؟ په هفته کې 4 ورځې دي. في
فی السنة په کال کې عیدان 2 اختره دي. کم عیدن فی السنة په کال کې څومره اخترونه دي. یو 13 نمبر صفحې ته ځو، نه 22 نمبر صفحې ته. صفحې دومره زر زر بدلیږي. تقریبا د کتاب دریمه برخه مو ختمه کړه تقریبا. لی زما دی اخوان 2 ورونه. لی اخوان زما 2 ورونه دي. کم اخن لکه ستا څو ورونه دي. التدریب السادس 5م تمرین دی. املأ الفراغ خالی ځای ډک کړه بکلمتین په کلمات سره مناسبتین چې مناسبه وي مما بین القوسین د قوسینو دغه دواړو قوسینو ترمنځ چې کومه کلمه وي د دې خانه خالي لپاره د همغې لپاره یې مناسبه وضع کوي. المسجد فراغ بمکة المکرمه د دواړو کې کوم یو ځای راځي؟ مسجد قباء نه. المسجد الحرام بمکة المکرمه مسجد حرام چیرته دی؟ په مکه مکرمه کې دی. المسجد النبوي بالمدينة المنورة. المسجد الأقصى في فلسطين. التدريب السابع الثروة اللغوية د لغات الذخيرة چې موږ تاسې ورته وایو هغه دی المصحف. موږ تاسې قرآن کریم ته وایو که نه. دولاب الماری د جامې او کتابونو وغیره چې پکې ږدو دي ته څه وایو؟ دولاب. المنبر منبر خو به انشاءالله پیژنې پښتو کې ورته منبر وایو. او هغه مولا یا امام چې د جمعې په ورځ پرې ودرېږي او خطبه چې کوي تقریر چې کوي. المناره پیژنئ. السجاده قالینه یا فرش. مکبر الصوت لاود سپیکر. مکبر لاود. لاود په انګلیش کې څه ته وایي؟ لوړ په جګ آواز. الصوت آواز. نو مکبر الصوت د آواز غټونکی تحت لفظي معنی شو. یعنی پښتو کې هم لاود سپیکر ته فکر کوم خاص نوم نه لرو. ما د انګلیش لاود سپیکر موږ هم ورته وایو. عربي کې مکبر الصوت دی. المحراب محراب پښتو کې محراب دی د امام داسې ګرد غوندې ځای چې وي. القبة القبة د جومات په سر عموما اصلا شنې وي چې نوم یې رانه هیر شو. داسې جوماتونه وي داسې ګرد ګرد ځایونه لري پاس چت. او ګمبوز فکر کوم ورته وایي که نه. شاعران هم ګمبوز خضرا په هغه کې استعمالوي. السترة کله چې څوک لمونځ کوي حتما باید ستره کېږي که 2 رکعته تر څو ستره داسې عموما یو ذراع وي د دې ځایه باید وي. اوږدوالی داسې یو لرګی وي. بعضې جوماتونو کې ماشاءالله ښایسته سترې تیارېږي دي. هغې ستره باید مخکې کېږدي او بیا لمونځ وکړي ځکه تر څو خلکو ته مزاحمت ونه شي چې هېڅ څوک مخکې نشي تېر دی. ستره کېده. حتی د پیغمبر علیه السلام به همیشه ستره لمونځ کوه. حتی امر یې هم کړی دی چې تاسې کله لمونځ کوئ نو ستره حتما کېږدئ. نو ستره ډیره مهمه ده. ستره به مو انشاءالله پیژندلی وي. المؤذن الاذان اذان ته وایي. المؤذن اذان کوونکي ته وایي. پښتو کې هم ورته مؤذن وایي. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. ثن الكلمات التاليه كما في المثالين. دا چې دي نو مفرد الفاظ دي دینه به مثنا جوړوي. تلمیذ زده کوونکی. تلمیذان 2 زده کوونکي. فصل صنف. فصلان 2 صنفه. مدرسة ښوونځی. مدرستان 2 ښوونځي. باب دروازه. بابان 2 دروازې. کتاب کتاب. کتابان 2 کتابه. قلم قلم. قلمان 2 قلمه. حقیبة بکسه. حقیبتان 2 بکسې. معلم ښوونکی. معلمان 2 ښوونکي. وګورو الدرس التاسع نهم درس دی خو ورځ کې به یو درس بس وي. 22 صفحو پورې مو نن درس ویلی. فکر کوم همدومره درس به د نن لپاره بس وي. دا زمونږ درس 8م درس و.
او اتم درس کې موږ د مسجد په هکله وویلې. او دا درس څه زموږ المسجد اتم درس و. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. صرف یو لارښوونه تاسو ته کوم، ډېر زده کوونکي دا درس ګوري، د دې لپاره چې دا د یوټیوب چینل تاسو سپورټ کوئ نو لاندې دلته وګورئ سبسکرایب په انګلیش کې لیکل شوي دي. که چېرته دا نښه په سور خط وي سبسکرایب لیکل شوي وي په هغې یو کلیک وکئ. که ان سبسکرایب په خړ خط لیکل شوي بیا کلیک پرې مه کوئ، مطلب تاسې سبسکرایب کړی دی. که چېرته سور خط باندې وي تاسو کله نه وي سبسکرایب کړی دا انګلیش باندې چې لاندې کوم سبسکرایب بټن دا په دې کلیک وکئ. نو نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.